اللہ پاک فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو استعینوا بالصبر والصلاة مدد حاصل کئی بالصبر بسبب د صبر کولو سرا والصلاة او بسبب د منځ کولو سرا استعینوا دا الله پاک مدد حاصل کئی نسخه دا نسخه الله پاک نسخه خې منځ دا الله پاک مدد حاصل کئی بالصبر په سبب د کولو د صبر والصلاة په سبب د کولو د منځ ان الله مع الصابرین بشک الله جل شانه ملګری د صابرانو دی دوی سره خصوصي نصرت او مدد کوي الله پاک فرمایي ولا تقولوا موایتاسو لمن هغه چاته لمن معنا په بار د هغه چا کې لب شانی دی یقتل فی سبیل الله چې قتل کړي شي په لار د الله پاک کې اموات معنا هم اموات چودوی مړي دي د عام مړو پشان د سموای بل احیاء معنا بل هم احیاء بلکې دوی ژوند دي په یو خاص قسم ژوند سره ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ د دوی په ژوند باندې ځکه حیات د شهید حصہ خو معلومیږي حصہ خو ته ورته کوی ته مرخ کوي الله پاک فرمایي ولنبلونکم خامخا من ازمایش او امتحان کو پتا سو باندې اوس مواقع د صبر ذکر کی خامخا من ازمایش او امتحان کو پتا سو باندې بشین په یو شي سره من الخوف د يرینا والجوع د لوګینا ونفس من الاموال او په کموالی د مالونو سره والانفس او د نفسونو سره او ثمرات او د میوه سره مزید وضاحت ان شاء الله راځي تفصیلی فائدو ته متوجه وسی وبشر الصابرین زیر ورکه د جنت الصابرین صبرناک بندگانو ته او صابرین څوک دي د دوی تعریف الله پاک فرمایي الذين صابرین هغه بندگان دي دا اصابتهم مصیبه کله چې ورسی دوی ته قسم مصیبت وړو کې قدر نه نه کغټ قالو دوی وای ان لله معنا ان مملوکون لله بشک مقدول مملوک د الله پاک او غزم مالک حقیقی دی و ان الیه راجعون او بشک مقدول خاص الله پاک ته واپس کیدونکي الله پاک دوی ته اوس بشارتونه وزیر نور ور کوي فرمای اولایکا دغه بندگان چې دي دا صبرناک بندگان علیهم صلوات من ربهم خاص په دوی باندې صلوات من ربهم برکات دي ثناګانی او آفرین دي من ربهم د طرفه د رب د دوی نه صلوات برکات صلوات ثناګانی او آفرین من ربهم د طرفه د رب د دوی نه معنا د عبد الله بن عباس بن نقل ورحمت او د دوی لپاره عام رحمت ته او اولئک هم المهتدون او دغه بندگان چې دوی د هدایت والا الله پاک فرمای ان الصفا والمروه صفا او مروه ذکر کوي مخکې صبر ذکر اسماعیل علیہ السلام او هاجری بی صبر کړو کنه صبر کړو اسماعیل علیہ السلام او هاجری بی صبر کړو سخت تند ورته لګیدل و منډي والي د صفا او مروه په مابین کې نو ذکر صبر په سیرت صفا او مروه ذکر راځي ان دا استشهاد دی او فضیلت د صبر باندې چې ګوري چې هاجری بی صبر وکړ منډي الته و منډي د صفا او مروه په منځ کې وهلي الله پاک دی یادګار په تور باندې د صفا او مروه په منځ کې سایه په مسلمانانو باندې په حج او عمره کې څنګه کړل لازم کړل ان الصفا والمروه بشک الصفا والمروه غونډې من شعائر الله د خاص نخو د دین د الله پاک څخه دي د خاص نخو د دین د الله پاک څخه دي الله پاک فرمایي فمن حج البيت فسوق چې حج کوي د بیت الله شریف او یا تمر یا عمره کوي فلا جناح علیه ګنا نشته په دی باندې ان يطوف بهما چې زیرازي په منځ صفا او د مروه کې وسعی ذکر ان يطوف بهما د طواف معنا چرته ورکی ان يطوف بهما چې زیرازي په منځ صفا او د مروه کې طواف بیت الله شریف لري ومن تطوع خيرا چا چې د زړه په خوشحالي سره وکړي یو نیک عمل ترجمه ته فکر کوي ګوره ومن تطوع چا چې د زړه په خوشحالي سره وکړي خيرا یو نیک عمل که هر نیک عمل فإن الله شاکر پس بشک الله جل شانه قدردان دې د نیکو اعمالو قدردان معنا دا ده ستا په لک عمل تا ته ډیر اجر درکړي قدردان علیم او پوی دې په هر شی باندې الله پاک فرمایي ان الذين يكتمون زجر کاتمین د حق ته بشک هغه کسان یکتمون چې وي پټي ما انزلنا من البينات کاتمین د حق د ضد صابرین دي ښا د ضد دوی صبر علی الحق نه دی کړی کتمان د حق کړي
بشک هغه بندگان یکتمون شاوی پټي ما انزلنا هغه سوچ موږ نازل کړی دي. اوس ما انزلنا چې شی دي من البینات خکار حکمونه والهدى او د هدایت خبري من بعد ما بینا او پس دا چې صفه صفه هغه موږ بیان کړی دي ناس د خلکو د فائدې لپاره په کتاب په کتاب په دوی پټي. الله پاک فرمایي اولئک دغه ناکاره بندگان چې یلعنهم الله لعنت لګي په دوی باندې الله پاک یعنی د خپل رحمت څخه لري کوي ويلعنهم اللاعنون او لعنت لګي په دې باندې لعنت لګونکي ملائک نیکان انسانانو پیریان وغيره الا الذين تابوا. وس الله جل شانه دغه کاتمینو د حق ته د توبې ذکر کوي د درې شرطونو سره مګر هغه کسان د الله پاک د رحمت نه لري نه دي لعنت نه خلاص دي تابو چې توبه وباسي واصله او اصلاح د خپل عملو کی وبینوا معنا وبینوا ما كتموه من الحق دوی بیان کې هغه حق چې مخکې پټ کړو. الله پاک فرمایي فاولائک پس دا کسان چې دی اتوب علیهم زه توبه قبلوم د دوی یا زه رجوع پر رحمت سره کوم په دوی باندې وانا التواب الرحیم. الله پاک فرمایي زه ډیر توبه قبلون کې نهایت مهربان. الله پاک فرمایي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړي دي وما تو دوی مشوهم کفار فداسل کې دوی کفر کوونکي دي اولئک دا کسان چې علیهم لعنت الله په دوی باندې لعنت د الله پاک دي والملائکه او د ملائکه دي او الناس اجمعین او د ټول انسانانو دي خالدین فی دوی به همیشه په لعنت لا يخفف عنهم العذاب ونبشي سپکولې د دوی نه عذاب چې کوم په دی باندې مقرر ولا هم ينذرون او نه بدوی ته مهلت ورکولې شي دا معنا ولا هم ينذرون نه بدوی ته کتلې شي په نظر د رحمت سره. الله پاک فرمایي و الهکم معبود ساسو چې دی اله واحد معبود یو دی لا اله الا هو نشته بل حق د بندګۍ سوا د هغه نه الرحمن به حد مهربان دی یا عام مهربان الرحیم نهایت رحم کوونکی یا خاص رحم کوونکی دی.